ام پدی مدینی منوره کې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دریم خلیفہ د مسلمانانو او هغه شخصیت چې د چا باره کې د الله پیغمبر فرمایي چې عثمان سو زل جنت په بیا غسته د په دنیا کې دومره سخی دومره قربانی او مال قربان کړي دی د الله په دین باندې هغه عثمان رضی الله تعالی عنہ سلوی خرز محاصره د په مدینه منوره او په باندې دي مسجد نبوي شریف ته مانزه ته جمع ته نه پری دي پکور کې دینه ناس او غیر چاپیر ته دغه ظالمان تاو دي عثمان رضی الله عنه د کوټي باندې رخیجو خلکو ته وای وخلکا ولې می شهید کوي جرم می صدا وای ما خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلې چې د درو خبرو د وجنه د یو کس مرګ جایز کیږي نمبر 1 وای کله چې یو سړی قتل وکي قاتل وي نو د مقتول په بدلی کې بدا قصاص کولې شي دا قاتل دویمه خبره چې کله یو سړی مسلمان وي او دغه نرستو بیا کفر تواوړي او مرتد شي نو بیا هغه قتل کیږي مرتد که توبه ونه وستا دریم وای یو سړی عاقل بالغ وي مسلمان وي شادی شوده وي او دا زناو کی یا پزان به خپل اقرارو کی یا په سلور گواهان پیش شي نو دا برجم کیږي عثمان رضی الله عنه وی تاسو ما پس قتل کوي پس می شهید کوي ما خو نه قتل کړی را ما خو بے ګناه څوک نه دی وجلی دویمه خبره الحمدلله ما چې د کله نه ایمان راوړی دا په پیغمبر علی السلام او د الله دین می منلی دا الحمدلله زه په دین باندې کلک ولاړم زه مرتد شوی نه یم دریمه خبره وی الحمدلله په اسلام کې خو څه کوي چې ما په جاهلیت کې زنا نه ده کړې د جاهلیت په دور کې ما بدکاری نه ده کړې نو اوس سوال نه پیدا کیږي وای پس می شهید کوي پس خبره می ازارج ورته سوی ای ورته مونږ ته پته چې دا یو دیم نه ده کړې خو دې مونږ زړونو ته خوشحالي ملاوي ګزړونه مو یخیږي اصل قتل وینه دي تلو او به په باندې کې عثمان رضی الله عنه ورته وی دا خو هغه کوی دا خو هغه وبدي چې ما په خپل پیسو واغستو او مسلمانانو ته ما وقف کو ما وی دایته دی وبو تکلیف تا د دې پیسې ما ور کړی دی کوی نن دې امغه کوی وبو تاسو په ما باندې کړی هغه عثمان رضی الله عنه روزه په خلی د قران تلاوت تناست او دغه ظالمان په کوټه راوړي او چا دیوال سروې کو ورته راغو قران ورته مخ ته پروت تا او د شاتنه پنيزو باندې والو د سینه کې ورته نه زیرانه نه کی او د قران د پاسه شهید فسيكفيكهم الله د سوره بقره اولی سپاره په دغه لفظ باندې د عثمان رضی الله عنه هغه د بدن ویني ورتلش هغه قران چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په وینو باندې سور دا هغه وسم په مصر کې پاجایبګر کې پروت